عزیزانو یو عجیبه خبره بل ده په دې پیښور کې یو جماعت ته د قادیانانو داغه یو امامو قاضی یوسف به ورتوی د مردان نبراتلو دلته به قادیانانو ته د جمعې منځ ورکول اتفاق داسې وش چې زمونږ علاقه کې یو سړی و هغه په دې پی ډبلیو ډی کې یو اورسیرو هغه سره آشنایی جوړه کړې و هغه قادیانه و هغه په صدم ما چولې او ماته وی چې زه قادیانه کېږم مالو شک کېږي نو وی چې تا نور څاډو نه وینم مال خبره دادا چې انشاء فلیؤمن و انشاء فلیکفر کله چا خوخی مسلمان دي شي او کله چا خوخی کافر دي شي په پاکستان کې هر ورځ دنیا څوک سوشلسٹ کیږي او څوک کمیونسٹ کیږي او څوک يهودي کیږي او څوک عیسائی کیږي او څوک آرامي کیږي او څوک سکیږي څوک سکی تم یو آرامي پکې صحیح قادیانش هغه وی چې یا بت دي قادیانانو سره باس کې او یا ز قادیانه کې زما پلار ژوندې او خدای دې وبخي هغه ماته وی چې ټیک ده کنه کته دې قادیانانو سره باس نشي کولای بیا تاړو مولا نه ما وی خدره میدان ته کوي ټیم ولا فکس شو او دو مليان دا غوي یو دا سیول کوارټرو کې چې کوم جماعت ته د قادیانانو او یو په مالګو منډي کې چې کوم کوسن نوته دا چاغه ته څه محله وي خدای خبر ګل باچاجي دا کڅ دا هغه کې د قادیانانو چې کوم جماعت ته هغه قاضي یوسف او د دې سیول کوارټرو د جماعت امام دا دواړه د شپې راوستو ماسختن 8 بجې تقریبا خبرې شروع شو خبرې چې ما غي سره وکړې نو په دې نتیجه ورسېدم چې دی کې علم نشتا دا ډکوسلې مار دي نو ډکوسلې مار سره به ډکوسلې ماری کې ما ورته وی چې خبره دا لکه تاسو اوس باس شروع کوي د پیغمبرانو او بیا دا باس راضی په قران او په حدیث کې بیا د قران متعلق خدای ویلي دي چې لاس به ورته نه لګي چې سو پورې دی او دس نه کړي نو مونږ او تبا اول په دی او دس ځان پویو چې پاو دسم سره پویګو خو بیا به مخ کې قران ته ځو او که پاو دسم سره نه پویګو نو بیا به قران ته مخ کې نه ځو ما ته وی چې پاو دس څنګه نه پویګو د قاضي یوسف را ما او دس ته عربي کې څه وایي وی او دست عربی کې وضو وی مالدا لفظ وضو که وضوش یا ویزوش وضو وضو ویزو پزور په پیخ او په زیر سره که وضوشي نو څه معنا شو او که وضوشي پزور نو بیا څه معنا شو او که ویزوشي نو بیا څه معنا ما ته وی دا سره پکې نور لغتونه کم زی مال په ایمان دا درې والا پکې شته ویزو وضو او وضو ومون خو به دا یو ټکه په خوانس د دې چې وضو او دس کوله ته وی مخلاص وینځلو مال زما په خوانس د دې چې وضو مشتا وضو مشتا ویزو مشتا اوس به زر توخه ول بدا پریدم مال دا ځکه نه پریدم چې ته په داس نه پويږي نو قران ته بلاس څنګه وړي ول خپ دې زنه پويږي خلاص شو هغه ټیکدار ناستو چې اسو قادیانه کېده ما ورته وی چې لګ مخ کې بلار الحمد لله رب العالمین د دین مخ کې څه شه دی وی بسم الله دا ما د بسم الله الرحمن الرحیم په اول کې کم حرف ته ویلې بی دا مال د بی ابتدا بیا په کم حرکت شوه دا ویلې په زیر ما وی الله د قران ابتدا په بی ولې وکړه او د بی بیا په زیر ولې وکړه بسم الله ولې ونوي یا بسم الله ولې ونوي بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله ولی للگلش ما تل تباس نہ کیسے آڑے اچھے پدیم پوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے کا جوان دے دے
او رسول الله صلی الله علیه وسلم نرستو بل پیغمبر راضی کنه راضی مال نه خبره دا چې دا ټول خبره د قران منځ کې راغلي نو چې تاول د قران به او د به زیر نه پیژنې نو د قران منځ تاسو په ایمان وای چالب بیتیس چانی ویلی هغه الحمد ویلی اول با الف بیتیسی سپارا وای اين رستو بیا الحمد شروع الحمد چې شروع کېم نو الف لام زر ال او حیم زر حم او دا الف ته او دا لام ده او دا ب ده او دا ح ده او دا جیم ده او دا دال ده دا حروف دي چې نه پیژندلی الحمد تعالی چا په دنیا کې دا سکړی دي چالب بیتی نی ویلی الحمد نی ویلی او قران د منځ شروع کړي او د قران زده کړي یو مولا دا سے وخایا یو قران خان دا سے وخایا شروع به د ابتدا نه کوي بل یو دراز خبره درته وکړه دا قرآن پیغمبر په 23 کال کې زده کړي په 23 کال زمانه د نبوت کل 23 کال وا بیا د قرآن نه سیوا نور ټول کتابونه چي دي یکدم مکمل کتاب به د اسمان نه راغی او پیغمبر ته ورکړي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې په سلوي ختم کال شروع شو او په جبل رحمت باندې په 23م کال باندې الیوم اکملت لکم دینکم باندې ختم شو 23 کال پر رسول الله لګیدلی دی او دا قران په 23 کال کې زده کړي دې کې راز څه دې کې راز داو چې نور کتابونه یکدم راغې وقتی قانونو پیغمبر شتا قانونم شتا پیغمبر لارو قانونم ختم شو بل پیغمبر راضی بل قانون برازي بل راضی بل برازي بل راضی بل برازي په دې 23 کال دې د پاره ولګید چې دا قران د پیغمبر او د صحابه پر رګو رشک نه نوزي او بیا په دغه تنظیم باندې بل توخی ځکه چې دا نظام به تر قیامت پورې چلی د نرستو به بل کتاب نه راځي د دې داسې خبره شو لکه یو ماشوم ته استاد تراولي چې جید ته قران وخای او ماشوم ته استاد شروع کې الحمدلله رب العالمین ها 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 ورس په 13 کې او په یو ورس کې من الجنه والناس تورسي دا قران به ماشوم ته زده چې سو پورې 200 کال په نه لګول او 200 کالم قران به الز دکی په 200 کال کې به خالی حرفونه او پیجدي زور زیر غړوندې پیش وغیرہ وغیرہ دا به پیجنې تاسو دا جمعات کې چناستي مولانا سیوا تاسو وایي چې وقف لازم وقف جائز دا پیجنې وقف لازم چاته وایي وقف جائز چاته وایي وقف بکم ځای کې وقف بکم ځای کې نه کې دا ټول د قران خانو ته ورځي قران ویلې ده تلاوتونه کوي او دا پیجنې اخفاء بکم ځای کې اظهار بکم ځای کې غنه بکم ځای کې مد بکم ځای راکاږي دا غیر قرات وین کی خلق مولیانم په نه پوي مولا ډېر کتابونه ویلي نه پوي تاسو ګوره الحمدلله رب العالمین الرحمن غیر المغضوب عليهم ولا الضالين اواز ولا الضالين کتابونه ویلي علماء او د قران ځان له علم دی چې هغه نه ویلي د قران حروف نه پیژني په دې 23 کاله د پاره ولګید چې دا شی د دې خلقو پر رګو رشک راسخ شي ځکه چې دا نظام به تر قیامت پورې بیا چلی خمخ کې لار شل الحمدلله رب العالمین وای ورپسې و الرحمن الرحیم نا الرحمن ده الرحمن الرحیم دا الف لام دی پکې ولی پریخو کدا الف لام قران ده نو تاویلو ولنا که قران نه ده نو پکې لیکل ولې ده اصل کې ده الرحمن الرحیم مونږ څنګه وایو الرحمن الرحیم کدا الف لام قران ده نو پکې تی وی ولنا او که قران نه ده نو پکې لیکل ولې ده ځکه چې غیر قران خو قران کې نه دی لیکل ول دا څه د منطق خبره بدبخت ده د منطق خبرې نه دي دا د قران خبرې
زمخ کې لار شه خاتم و خاتم په معنا د مهر معنا د مهر الا پشي لګي چلان دې شی کامل شي اوس خدای په پويږي چې تاسو مهرم پیژنې کنه پیژنې یا کنه جی دا کوسړب منبران خو هم لیدلی دا کونسلران چې دي دا چواړیانو جمعداران دا پیژنې دله خو هم چیرې درخواست وروړي نو دم یو د بارډر د صوبیدار غوندي یو مور ساتلې کنه جی نو هغه په مور درته یو درې کې نو مور دا معنی چې دا ستا درخواست مکمل شو چټای وګوره دا خانه ته چلاړې شو نو مور پیاله لګي چې اول چټای بند شوی خط کتابت پکې مکمل نو دا خانه په مور لګي او مخ کې روانه بهر تقدیر د مهر مطلب دای چې دا شی مکمل شو کمپلیټ شو بند شو نو که خاتم په معنا د مهر وی نو د دې دا معنا چې د 1,40,000 پیغمبرانو سلسله چې را روانه وا رسول الله داغه مهر شو بند شو دین رست ببل پیغمبر ناراضي تاسو خیال راغی یو لوی حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زما او د 1,40,000 پیغمبرانو مثال داسې ده لکه یو کور وی بالکل مکمل کوری او هغه کې د یو خخت ځای پاتې وي د یو خخت نو یو خخت زوما نو چې زه په هغه ځای کې خوښم کور مکمل شو د نور کار گنجائش پکې نه دی پاتې تاسو خیال راکړئ دا د پیغمبر فرمان بل فرمان دی د پیغمبر انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ز خاتم النبیین لا نبی بعدی ما نرستو ببل نبی ناراضی اس عربی گرامر کې وګورئ لا نبی لام په سلور قسم راضی عربی کې لا نفی ده لا نهی ده لا مشابه بلیس ده لا نفی جنس اس دلتا دا لام چې ده لا نفی جنس ده لا نبی بعدی لا نفی جنس دا معنا لکه زوم چې لا رجل فی المسجد په دې جمعات کې سړی نشتا نو چې یو طالبم پکې وي نو زما دا خبره به رښتیا شي ها خبره پوهیږي چې یو طالب په دې جمعات کې وي او زه وایم چې په جمعات کې سړی نشته نو رښتیا بشي اوس بل خبره ده چې زمونږ د پاکستان خزي چې دي چې پلار رواني ګيري والا وګوري وای خوري سړی دي او سړی نه دي شیخان دي د پاکستان خزو ته سړی شیخان او د سړی نه ښکاري دا مونږ ورته سړی نه وای سړی ده سړی نه مولا ده یعنی مولا سړی نه ده چې د دوی غوندي اجرای هغه سړی ده تاسو خیال راغی مونږ چې کوم ملک اوسېګو د ملکی ګيري والا یا پرتګیا چولې یا کمیس کې چولې سړی نه ده لیکن عربیت کے گورا لا رجل فی هذا المسجد پا دی جماعت کی سڑے نشتا یو طالبم چپکی دا جملہ نہ صحیح کی دا الفاظ نہ صحیح کی تاسو خیال راگی یو سڑے اس لا نبی بعد زمان رستو ببل نبی نہیں دا دے دامانا چھ نبی نامی نمان رستو بن اوس ورپسې پیغمبر بیا وایي چې ولا رسول بعد ما نرستو ببل رسول ابني خلا نبی بعدی کافی ہو اوس رسول او نبی کې لک فرق دی نبی عام دی او رسول خاص دی ہر رسول نبی وی او ہر نبی رسول نہیں رسول هغه ته وایي چې ان نبی هم وی او قانونم ورسره هغه ته رسول وایي نبی هغه ته وایي پیغمبر وی قانون جدیده ور سره نه دیتا نبی وایي نو رسولان کل 300 صد پاسه لگ بگ دی او نبیان 1,24,000 د نبی کار څو د نبی کار داو چې د رسول نرستو بیا نبی پیدا کېده نو هغه به دا رسول د دین دعوت خلق ته لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د امت علما دا پشان د انبیاء او د بنی اسرائیل دي
لکه بنی اسرائیلو کې با نبیان د رسول د دین دعوت خلق ته ورکولو، دا سه زما د امت علما دي. علما خو ار زمانہ کې لوی خلقی او د دین خدمت چې کوم علماو کړي دي داغه مثال دنیا کې نشته. اوس بیا خبره ده چې پاکستان کې سلګ ډېر مونږ کې بده ضیاءالله کې سملای میں سملای تم تلی خو دا یاد لرئ چې کم پسبګ نه درنیږي د یو کس نیم خویدو را خویدو سره د دې دا معنا نه ده چې د ملک نه علما ورک علما وسمشتا بیا بم وی علماء حق په هر زمانہ کې به وی او اغا د چا یو مقوله ده فرمایي چې دا تصور مکوا چې زنګل به وی او زمری به پکې نه، چې زنګل وی نو لازم ده چې زمری به پکې، چې دنیا آبادی نو علماء حق بم پکې وی. یکا دوکا خوا کې دو سره دین باندې فرق نه پری. تاسو خیال راغی نو ارزاو چې علماء کم خدمت کړي ولا رسول بعدی، علماء پشان د انبیاء د بنی اسرائیل دي، نو د نبیانو کار بداو چې د رسول دعوت پیغمبر د دوارو انسداد وک چې لا نبی بعدی، ما نرستو چې نبی نامي اب نه ولا رسول بعدی، او ما نرستو چې رسول نامي اب نه، نب رسول ما نرستو راضی او نب نبی ما نر. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعد. عطا الله شاه بخاری دی الله غریق رحمت هغه چې وا فالج والو نو او داسې کولو او چې لاس می درون شو نو پوي شم پزان چې فالج والم نو ما وې چې انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی. دا لاس به میاسم بیا کار نه کوي خو چې په اخر وخت کې په دا نقشې جوړې کم چې لا نبی بعدی ولا رسول بعدی. عزیزانو ما ته وایي چې دا ته مونږ سره د قواعدو خبرې مکوه، مونږ قواعدو نه پوهیږو. مالکم سره چې د کومې ژبې قواعد نه پوهیږي هغه سره بیا په هغه ژبه نه پوهیږي، په اودس ته نه پوهیږي، الرحمن الرحیم ته نه پوهیږي، بے داغه زیر ته نه پوهیږي، لا نفی جنس او نفی نهی ته نه پوهیږي. بس خو چې ول دا باس به ملتوی کو چې ملتوی کو دا ټیکادار پلار ناستو کو تک تلاس ول لټوت واډی په غرض چې ویوال ما مزمان دي میرے پتر نو کافر بڑاندن لارا غ سړی اوسم ژوندې ده خدای بچ کو د قادیانی تو. تاسو خیال راغی ما یو خبره کړې و چې په هغه زمانہ کې حکومت ولې د قادیانی سرپرستی کوي، ولی رمضان ته کوي، د دوی دا پوپان چې دي رمضان ته کوي چې باس وکړو. کله دوی دا ثابت کړ چې مرزا رښتیا پیغمبرو نو چرته چې مونږ یو لک سلیری زره پیغمبران منو نو په دې یو منلو خو زمون کور نه ورانیږي، دا بم پکې ومنو کړه یو لک سلیری زره ما منلی دي نو دا یو به ولې نه منو. او دوی رمضان ته کوي چې باس وکړو سره خبرې وکړو. دا یو خبره مې په پاړه چنار کې کړې و چې دا شیعه میدان ته کوي که سینه والو کې جنتی نو مونږ ولې سینه ونه وهو د جنت لپاره. دوی کمیسو باسي مال مونږ ور سره پرتګ مو باسو. خو یو شی براته خای چې په شیعو کې دا جنت هم د دې غریبانو خوخته چې سینې په والو بیړی ځان لغر ککړه سینو نه دا تیکې والو زې وینې پراماتي او زنجیرونو جنزیر زنی چې دا غریبانه کوي. مالدار شیعه او د شیعه مولیان خالی په توره جو بزان خلاص کړي او یو سپیر ځان لنه ور کوي. نو دا جنت ستاسو د شیعه او د مولیانو بدی شي یا د مالدارو شیعاګانو بدی؟ دوی خالی دغه چل کوي په جلوس کې روان او د غریبو په ځان رہیخي. غریبو شیعاګانو والله دا خبره خو ټیکو کړه مالیا دي د مولیانم کمی صبح سی تاسو ځان موهي خدایم بیړه غرکړه. بس قوم روچت شو مولیانو ته چې یا به کمی صبح سی مونږ ځان نه و په ما مارشل الله کې صاحب کیس دایر کو مارشل الله کې
چې د شیعه کې تفریقه واچول او پلان مارشل لا والا دلته ما په سراله وتا باندې کیس دار شوی دی مال رمضان ته کوي کنه رمضان ته کې دا تور جوبو والا صاحب دا قبوی جوبې چې چوری رمضان ته کې خبرې یو کزه پرشم د شیعه کېږم چې خالی پسینه وا کال 12 میاشتې آزاد ګرځا که په خروس ورېږي او که په دروس ورېږي کنه جی په دې له سورځو کې څو ورځې هاي هوي دغه وکړه بر جنت تلاړي ما سکار دی چې کله منځونه کوو کله جیلونو ته ځو کله سبيړي غر کېږو کله دې مردار قوم سره دی واسطه ده سو کوئی هغه قادیانه شما سو کوئی څه شم په دې قهر اخته بس یو له 17 بزان کاکو کو تک جنت ته بوز مزه شیا کېږم